په دې پاکستان کې بیګال شپه د 15 شعبان وته وي دا د عالمي دنیا کې نن و هغه زمونږ نه یو ورځ میاشت مخکې لیدلې ده خدا پاکستان او هندوستان او بنگلاديش دې ملکونو کې 15 شعبان سبا د بیګال د شپه ده یو خبره خدای یاد وساتي زمونږ د دین اسلام ډېر خوږ دین دی او الله په قرآن کې فرمایي چې ذالک دین القیم دا مضبوط دین دی په ضعیف او منګړو روایتونو باندې صادقیږي نه نو زمونږ استادو په دې ملک ډېر بدعات په دې شپه باندې کیږي دا چراغان بل یو ټول شپه شوګیر کوي څه قسم الفاظ وي پاغي کې د خیراتونو او د روزو سو خصوصي اهتمامونه کیږي او بیا څه انداز خي چې 100 رکعات نفل بکې 2 رکعات به وکړو سورۃ یاسین به وي د رزق لپاره به دعا وکړي بیا به 2 رکعات وکړو سورۃ یاسین به وي د عمر لپاره به دعا وکړي د عمر زیارت لپاره بیا به 2 رکعات وکړو سورۃ یاسین به وي د دې لپاره به دعا وکړي د 100 رکعاتونو د ضعیف او منګړت روایتونه په فیسبوک باندې چلیږي خو الموضوعات دا یو بهترین کتاب لیکلی دی محدثینو کې شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله لیکلی المنار المنیف د دې پنځلسي باره کې هغوی وایي چې هیڅ قسم عمل چې یا روژه ده یا خیراتونه دي یا چراغان دي یا رکعتونه دي دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پسې نه دي ثابت چې څومره روایتونه پیش کیږي ټول ضعیف دي منګړت دي کمزوري دي اصل یې نشته یو صحیح حدیث پکې دی چې هغې طرف ته موږ تاسو لږه توجه یو حدیث پکې دی چې دا په درجه د حسن کې دی سند د دې برابر دی هغې کې دا دی چې د الله رسول فرمایي په دې شپه باندې الله رب العالمین د ملایکو ته د کال تقدیر حواله کوي او په دې شپه باندې د دې امت عملونه رب العالمین ته خیږي زما دا ټول امت رب العالمین معاف کوي سوا د 2 قسم خلقونه چې یو مشرک دی یو مشاهن دی یو مشرک الله نه بخي مشرک چې عقیده کې شرکی عمل کې شرکی د مخلوق بندگی کې مخلوق ته مشرک او شو حاجت روا وي د بخنه نشته او دویم مشاهن دی چې د مسلمانانو سره حسد او بغض کوي خپل کړي کې پالل شروع کړي دي او میدان جنگ جوړ کړي دي چې رور سم ورانه ده تر سم ورانه ده زوی سم ورانه ده پلار سم ورانه ده دا 2 کسب کې الله رب العالمین نه بخي نور د الله رسول فرمایي زما دا ټول امت الله رب العالمین وبخي نو الله دې موږ تاسو را دغه 2 ګناهونو نه مساتي